دا په لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست او الفت ښوونیز مرکز له لوري د حاجي منګل احمدزي خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د لسګونو زده کوونکو ځوانانو ترمنځ د ساینسي مضمونونو سیالۍ لرونکې ازموینه ده. ورته مهال مسؤلین د دغې ازموینې موخه ساینسي علومو ته د ځوانانو لا ډیره پاملرنه او هڅول ښیي او زیاتوي چې مخکښو ګډونوالو ته به بېلابېلې جایزې ورکړل شي. په دې سیالۍ کې تقریبا 120 نفرو ځوانانو ګډون کړی ده او چې دوی په ساینسي علومو کې خپل استعداد په دې پارچه کې دوی ته منتخبي او بیا په نتیجه کې په هغه جوایز او تحایف چې موږ په نظر کې نیولي دي دا به انشاءالله ورته ورکوو. دغه راز ګډونوال د ازموینې له روڼتیا او څرنګوالي خوښ دي او د دوام غوښتنه کوي. دغه امتحان د ځوانانو لپاره ډیره ګټه لري، بالخصوص هغه ځوانان چې امتحانونه نه وي ورکړي. دغه مضامین پوره هم د ورته وګورې اصل شپېته سواله دي او دغه سوالونه د مختلف مضمونونو راخیستل شوي. فرهنګ ریاست نه دا خواهش ده چې داسې نورې فرصتونه موږ ته برابر کړي تر څو موږ وکولی شو چې مطالعې موږ وهڅېږو او د ځوانانو لپاره د یو ښه چانس. هیره دې نه وي چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست د زرګونه لوګر میشتو لپاره 34 ورته ازموینې او سیالۍ په لاره اچولې دي.